په خوست ښار کې پر تاریخ تیر خوراکي توکي ونیول شول. په خوست کې د کشفي ارګانونو او د خوړو او درملو د کیفیت ارزونې کمیټې د ګډې همغږۍ په پایله کې 19 ډوله بېلابېل خوراکي توکي چې ټول 1450 کرتنه کېږي ترلاسه شوي چې په تړاو یې یو کس هم نیول شوی دی. د یادې کمیټې مسؤل ګلزار فقیر ویل چې یاد توکي د خوست ښار په یوه ګودام کې چې بېلابېل ډوله بسکویټ، کیکونه، چاکلیټ او نور خوراکي توکي پکې شامل دي نیولي دي. د خوست ښار په داخل کې په یو ګودام کې 19 کلمه چې مجموعي تعداد تقریبا 1450 کرتنه دی ونیول شول چې دوی ایکسپایر په تاریخ تیر خوراکي توکي وړي او بیا دلته دوی نوی پیکینګ وته کوو تاریخ یې دوباره په نوی کوو. فقیر زیاته کړه زموږ اداره چې نوی په فعالیت پیل کړی د تیر کال په جریان کې مو ګاونډي هیواد پاکستان ته بېلابېل خوراکي توکي او درمل چې د مرکزي لابراتوار لخوا کیفیت ټیټ او یا پر تاریخ تیر ثابت شوي وو ورمسترد کړي. ځینې مو یې نیولي او له منځه مو وړي دي. اوسني کشف شوي مواد به هم د ولایت مقام سره په همغږۍ په خوندي ځای کې هدر یا له منځه لاړ شي او نیول شوی کس په عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړل شي. بلخوا د خوست د عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناقب الله معصوم له راواردونکو تجارانو وغوښتل چې د خوراکي توکو تاریخ او کیفیت باید وکتل شي او پر تاریخ تیر مواد باید را نه وړل شي ترڅو زموږ هیوادوالو ته په روغتیایي برخه کې ستونزې پیدا نه کړي. تجارانو او هټیوالو ته د خوست عامه روغتیا ریاست لخوا دغه پیغام ده چې دوی باید ټول درمل یا خوراکي توکي چې راواردوي د دوی تاریخ باید دقیق وکتلی شي. موږ د خوړو درملو ملي ادارې سره په ګډه یا درمل او خوراکي توکي تعقیبوو چې په آینده کې د موږ د هیوادوالو لپاره ضرر ثابت نشي. او دغه سریخ دی دغه سریخ په ذریعه به په دې کارتن د سریخ لګو به دا سټیکر په لګو به په ولس نه دغه په تاریخ په کیفیت شان بیرته خرڅول ترڅو دوی د استفاده وکړي.